دا مشورې د ښځې او خاوند ژوند ښکلی کوي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې در سره هغه مشورې شریکوم که تاسو پرې عمل وکړئ نو تاسو به خپلې میرمنې ته د نړۍ تر ټولو غوره خاوند ښکاره شئ. اول، د ډوډۍ پر وخت ټلیفون لرې کیږدئ. دا هیڅ مناسبه نه ده چې میرمنې مو په شوق او زحمت درته پخلی کړې وي او تاسو یې د خوړلو پر وخت د دې پر ځای چې د هغې د پخلي ستاینه وکړئ او ورسره مینه ناکې خبرې وکړئ له خپل ټلیفون سره بوخت اوسئ. دا کار هم بې احترامي ده او هم د میرمنې کم ارزښته ګڼل دي. په ګڼو نورو دلایلو هم دا کار غلط ثابتیږي او نه باید ترسره شي. د دغه کار پرېښودل به په اول کې لږ سخت وي خو د وخت په تېرېدو سره تاسو ورسره عادت کیږئ. دویم، راپور مه غواړئ. د دې په ځای چې د ورځې حال له میرمنې څخه د راپور په بڼه واورئ غوره ده چې په نورو بڼو په حال احوال ځان پوه کړئ. د دې په ځای چې وپوښتئ چې نن دې څه وکړل یا څه خبرې دي نو غوره ده چې ووایئ چې نن څنګه وې، حال دې څنګه و. له دې سره میرمنه مو د ورځې ټوله کیسه درته کوي، هم د ښه او هم د بد حس لرلو ټول دلایل بیانوي. البته فرق به دا وي چې له دویم قسم پوښتنې سره به د گزارش اخیستو احساس نه کوي. لا به خوشحاله وي چې تاسو یې د حال د خبرېدو لپاره پوښتنه کړې ده. دریم، میاشت کې یو ځل د ژوند ملګرتوب پرېږدئ. دا په دې هدف نه وایو چې خدای مه کړه په میاشت کې یو ځل سره جلا یا د ګډ ژوند اړیکه له منځه یوسئ. د دې خبرې هدف دا دی چې له ټولو مسؤلیتونو سره په میاشت کې یو ځل فکر وکړئ چې تاسو یو ځل باید په چکر ووځئ، وګرځئ او یوازیتوب نه خوند واخلئ. دا کار مو په روح او جسم ټولو مثبت تاثیر لري. دغه تاثیر په ګډ ژوند او اړیکې هم مثبت تاثیر پرېږدي او په ټوله کې درته ضرورت دی. څلورم، توقعات مو کم کړئ. معمولا لټ نارینه فکر کوي چې میرمنې د خدمت لپاره پیدا شوي دي خو داسې نه ده. تاسو که هر څومره کولی شئ له میرمنې مو توقعات کم او د خدمتګارې په نظر ورته مه ګورئ. خپل ډیر هغه کارونه چې خپله کولی شئ خپله یې وکړئ او حتی له هغوی سره په کارونو کې مرسته وکړئ. پنځم، د انتقاد ځای شکایت ته پرېږدئ. د میرمنې هغه کړه وړه او مسایل چې ستاسې نه خوښیږي یو مخ مخالفت یې مه کوئ، یعنې انتقاد مه ورباندې نیسئ. د دې پر ځای غوره ده چې اړینې خبرې مو د شکایت په بڼه هغه هم په داسې انداز ورسره شریکې کړئ چې خوابدي رامنځته نشي. جشن جوړ کړئ. ضروري نه ده چې هر جشن یا مراسمو ته خاص مناسبت ولرئ یا ستاسې جشن او خوشحالي د ملي او مذهبي جشنونو په شان ستره او شانداره وي. تاسو کولی شئ چې د زړه تنګي او د کور د خاموشه فضا د بدلولو لپاره هر کله د خپل ژوند امکاناتو ته په کتو سره یوه ورځ شپه له متفاوت تېرولو سره د جشن په شان تېره کړئ. نو دوستانو دا وي هغه مشورې چې د خوشحاله ژوند لپاره مو تاسو ته راغونډې کړې وي. په دې هیله چې ستاسو به خوښې شوي وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.